د افغان هم درنو لیدونکو ستړي مشئ. خدای دې وکړي روغ او جوړ وئ. ملایکې چې له نور څخه جوړې شوي دي او انسان یې نشي لیدلی مختلف نومونه او مختلفې وظیفې لري چې خدای جل جلاله ورسپارلې او هغوی یې ترسره کوي او هیڅکله د خپل رب له امر څخه سرغړونه نه کوي. ملایکې نه نارینه دي نه ښځینه، د هغوی تعداد یوازې خدای جل جلاله ته معلوم دی. په دې ویډیو کې په دې خبرې کوو چې ملایکې څنګه مري، کومې ملایکې مخکې مري او اسرائیل یا ملک الموت چې د انسانانو د روح اخیستلو وظیفه لري څنګه مري. ستاسو سبسکرایب، لایک او کومنټ زموږ سره ستره مرسته ده او د پښتو ژبې په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي هر څه چې پر دغې ځمکې باندې دي پناه کیدونکي دي او یوازې ستاسې رب چې د جلال او درناوي خاوند دی باقي پاتې کیدونکی دی. علامه ابن الجوزي رحمه الله په بستان الواعظین و ریاض السامعین کې لیکلي کله چې اسرافیل علیه السلام د لومړي ځل لپاره شپېلۍ پوکړي نو ځمکه به د سختې زلزلې له امله ټوله هواره او برابره شي. د ځمکې ټول اوسیدونکي به هلاک شي، د اوو آسمانونو ټولې ملایکې به مړې شي، تسبیح ویونکي او صف درېدونکي ملایکې به هم ټولې مړې شي، عرش پورته کوونکي او د الله تعالی تمجید او بزرګۍ بیانونکي فرښتې به هم مړې شي او څلور مقرب ملایکې جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او اسرائیل علیه السلام به پاتې شي. د جبرائیل علیه السلام مرګ. الله جل جلاله به وفرمایي ای د مرګ ملایکې څوک پاتې دي؟ سره د دې چې الله جل جلاله ته به د هر څه علم وي، ملک الموت به ووایي ای زما پروردګاره تا ته ښه معلومه ده اسرافیل، میکائیل، جبرائیل او ضعیف او ناچاره بنده ملک الموت دې پاتې دي. الله تعالی به ورته وفرمایي ورشه جبرائیل ته او روح یې قبض کړه. ملک الموت به ولاړ شي او جبرائیل علیه السلام به د سجدې په حالت کې ومومي. بیا به ورته ووایي ای مسکینه ته هغه څه څخه کوم شي غافل کړی یې د څه چې له تا غوښتنه کیږي. د آدم ټوله اولاده، د دنیا او ځمکې ټول اوسیدونکي، مرغان، حشرات، د ځمکې اوسیدونکي، د عرش او کرسۍ پورته کوونکي ټول مړه شول او الله جل جلاله ماته امر وکړ چې اوس ستا روح قبض کړم. هغه مهال به جبرائیل علیه السلام وژاړي او په زاریو به الله جل جلاله ته ووایي یا الهي د زنکدن سختۍ را باندې اسانه کړه. ملک الموت به جبرائیل علیه السلام ځان ته راټینګ کړي او مړ به پر ځمکه ولویږي. جبار ذات به بیا ووایي ای ملک الموت څوک پاتې دي؟ اسرائیل علیه السلام به ووایي زما پروردګاره میکائیل، اسرافیل او ستا کمزوری بنده ملک الموت پاتې شو. الله جل جلاله به ووایي ورشه میکائیل ته او روح یې قبض کړه. ملک الموت به میکائیل علیه السلام ته ورشي او هغه به په داسې حال کې ومومي چې د باران او اوبو انتظار به کوي ترڅو هغه پر وریځو باندې توزیع کړي. ملک الموت به هغه ته ووایي ای مسکینه ته هغه څه څخه کوم شي غافل کړی د څه چې مطالبه در څخه کیږي؟ نه د بني آدم، نه د حیواناتو، نه د درندو او نه د حشراتو رزق پاتې شوی دی. د آسمانونو او ځمکو اوسیدونکي ټول مړه شول. د عرش، کرسۍ او ټولو آسمانونو تسبیح ویونکي ملایکې هم مړې شوې. اوس الله جل جلاله ستا د روح د قبض کولو حکم راته کړی دی. میکائیل علیه السلام به هم هغه مهال په ژړا شي او له الله جل جلاله څخه به په زاریو غواړي چې د مرګ سختۍ پرې اسانه کړي. ملک الموت به هغه په غیږ کې راټینګ کړي او په داسې حال کې به مړ پر ځمکه ولویږي چې روح یې وتلی وي. الله جل جلاله به بیا وفرمایي ای ملک الموته څوک پاتې دي؟ اسرائیل علیه السلام به ووایي ای زما ربه اسرافیل او ستا عاجز بنده ملک الموت پاتې دي. الله جل جلاله به وفرمایي ورشه اسرافیل ته او روح یې قبض کړه. ملک الموت به اسرافیل علیه السلام ته د الله جل جلاله د امر مطابق ورشي. اسرافیل علیه السلام د ډیر ستر جسامت او بدن څښتن لویه ملایکه ده. اسرائیل علیه السلام به هغه ته ووایي ای مسکینه څه چې له تا څخه غوښتل شوي دي له هغه څخه څه شي غافل کړی یې؟ مخلوقات ټول مړه شول او هیڅوک هم نه دي پاتې. اوس الله جل جلاله راته حکم کړی چې ستا روح قبض کړم. اسرافیل علیه السلام به ووایي پاک دی هغه ذات چې مخلوقات یې له مرګ سره خاموش کړل. پاک دی هغه ذات چې په بقا سره یې ځان ځانګړی کړ. ای پروردګاره د مرګ سختۍ او تریخوالي راته اسانه کړه. ملک الموت به اسرافیل علیه السلام هم ځان ته راټینګ کړي، روح به یې واخلي او بې روحه ستره مجسمه به یې پر ځمکه ولویږي. که د آسمانونو او ځمکې ټول اوسیدونکي ژوندي وای نو د اسرافیل علیه السلام د لویدلو له سختۍ او شدت څخه به ټول مړه شوي وو. الله جل جلاله به ملک الموت ته وفرمایي
څوک پاتې شول ای ملک الموته؟ ملک الموت به ووایي زما ربه او زما پروردګاره ستا عاجز بنده ملک الموت پاتې دی. الله جل جلاله به ووایي زما د په خپل عزت او جلال سره قسم وي چې زه به په تا هغه څه څکم څه چې تا زما په بندگانو څکلي دي. د جنت او دوزخ ترمنځ ولاړ شه او ومره. ملک الموت به د جنت او دوزخ ترمنځ ولاړ شي او یوه هیبتناکه چیغه به یې له خولې راووځي. که الله جل جلاله خپل بندگان مړه کړي نه وای نو ټول به د اسرائیل علیه السلام د چیغې له سختۍ او توندوالي څخه مړه شوي وای. بیا به الله جل جلاله بلا کیفه دنیا ته ور وګوري او وبه وایي ای دنیا چیرې دي ستا ویالې ونې او ودانۍ؟ چیرې دي پاچاهان او د پاچاهانو اولادونه؟ چیرې دي جبارین او د جبارینو اولادونه؟ چیرې دي هغه کسان چې زما رزق به یې خوړه، زما په نعمتونو کې به یې چړچې کولې او عبادت به یې د نورو کوه؟ د نن ورځې پاچاهي د چا ده؟ هیڅوک به ځواب ورنه کړي. بیا به الله جل جلاله خپله ووایي الملک لله الواحد القهار. نن پاچاهي د الله جل جلاله ده، هغه چې یک تنها ذات او قهار دی. درنو لیدونکو، هیله د ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د افغان هوم چینل څخه په مختلفو برخو کې د ګټورو معلوماتي، ادبي، فرهنګي، کمپیوټر تخنیک، موبایل تخنیک او جالبي ویډیوګانو په تمه اوسئ. چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو خبر شئ. خدای دې موږ ټولو ته مغفرت وکړي. د خدای په امان کې اوسئ. خدای مو مل شه.